السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته رک روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته د پیکسل لب اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقه وښیم. زیات کسان له ما څخه دغه پوښتنې کوي چې موږ پیکسل لب پشتو اپلیکیشن له کوم ځای څخه ډاونلوډ کړو. زیات کسان په پلی سټور کې سرچ کوي خو دغه اپلیکیشن یا پیکسل لب پشتو دغه اپلیکیشن چې دی په پلی سټور کې نه پیدا کیږي، له ګوګل هم نه ډاونلوډ کیږي. نو زیاتو کسانو پوښتنه وکړه چې څنګه کولی شو دا پیکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. خو د هر څه نه مخکې دوستانو که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو په خورا درنه هیله لرم چې زما یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو پیکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کول لپاره به تاسې لاړ شئ ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې به ما یو لینک پریښوي. لومړی تاسو لپاره مهم دا دی چې تاسو باید ټلګرام ولرئ. که چیرې تاسو ټلګرام لرئ نو تاسو به لاړ شئ په ټلګرام کې موږ یو چینل لرو، موبایل اپلیکیشن په نامه یو چینل دی. دا لینک په ډسکرپشن کې شته. تاسو به لاړ شئ ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې به تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ. چې کله په لینک باندې کلیک وکړو نو هغې نه وروسته به تاسې ته زموږ ټلګرام چینل راشي او ټلګرام چینل کې به ما لیکلي وي چې پیکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسې کولی شئ چې له ټلګرام څخه پیکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن چې دی په دغه کې نه پیدا کیږي، په پلی سټور او په ګوګل کې دغه اپلیکیشن نه پیدا کیږي. یوازې تاسې کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له ټلګرام څخه ډاونلوډ کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو